سلامونه ګران دوستانو، زه حبیب الله قیصزاده یم او په نننۍ ویډیو کې د وزن د کمولو 6 اسانه لارې چارې ستاسو سره شریکوو. مخکې د دې چې موضوع ته راسو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک ورکړئ او که مو خوښ سو د نور دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم وکولی سي د هغه حل لارو چارو څخه استفاده وکړي. راځو خپلې موضوع ته. 6 اسانه لارې چارې چې کولی سو وزن په نورمال شکل او په ډیر اسانه طریقه سره کم کړو. لومړی باید د بوسې یا اسپاغول چې په انګلیسي کې ورته پیسیلیم هسک وایي د هغه څخه استفاده وسي. بوسه نه یوازې دا چې د وزن په کمولو کې مرسته کوي بلکې ګڼې نورې زیاتې فایدې او ګټې هم لري چې د هغو څخه د وینې بد کولیسټرول کموي، قبضیت له منځه وړي، د اسهال په درولو کې مرسته کوي او د وینې شکر یا بوره هم ورسره کموي. دوستانو، بوسه باید سهار وختي په نهاره 1 ساعت مخکې تر ناشتې وخوړل سي او د بوسې هغه ورځنی ډوز چې دی یا په کومه اندازه چې باید بوسه د ورځې وخوړل سي هغه یوه کاچوغه یا 10 ګرامه د 50 څخه تر 10 ګرامو پورې تاسې په 1 ګیلاس اوبو کې واچوئ او سهار 1 ساعت مخکې تر ناشتې دا بوسه باید وڅښل سي. دا د وزن په کمیدو کې او د معدې د تیزابو په کمولو کې او د معدې په صفا کولو کې ستاسو سره ډیره مرسته کوي. دوهمه اسانه لاره چاره چې ده هغه شنې چای دی چې د نیکه مرغه زموږ تاسې په ټولنه کې د شنو چای څخه ډیره استفاده کیږي. خو د شنو چای سره باید 2 شیان نور هم اضافه سي. د شنو چای سره تاسو دارچین او زنجبیل یا ادرک که تازه وي او یا وچ هغه ورسره یو ځای کړي او د ورځې په جریان کې 2 او 3 ګیلاسه دغه چای څخه استفاده وکړي. ستاسو د وزن کمیده به ډیر چټک سي ورسره او ستاسو وزن به په اسانه طریقه سره کم سي. زنجبیل او دارچین دا ګڼې نورې فایدې هم لري چې پر هغه باندې به بیا جلا ویډیو تاسو ته جوړې کړو. خو زنجبیل د انسان متابولیزم یا د کالوري د سوځولو پروسه چټکه کوي او خپل دارچین چې دی هغه ستاسو د وینې د شکرې په کمولو کې ډیره مرسته کوي او خصوصا هغه خلکو ته چې هغه د شکرې مرض لري. دریم راځو زردچوبه یا کورکمن چې په اکثریت کورو کې وجود لري او موږ تاسې په دې کې هم استفاده ځینې کوو. د هغې استعمال دی. زردچوبه ډېرې ګټې لري او زیاته طاقتور هم ده او د انسان دفاعي یا امیون سیستم ډېر ورسره قوي کیږي. خو زردچوبه د وزن په کمولو کې هم ډېره مرسته کوي. یوه څېړنه چې پر 440 نفرو باندې سوې وه، کومې کسانو چې د ورځې او د شپې یوه کاچوغه زردچوبه په شیدو کې خوړل، د هغو وزن د میاشتې تر پایه پورې 5% د هغو په پرتله زیات کم سوی و کوم چې زردچوبه نه استعمالول. او زردچوبه باید څنګه استعمال سي؟ تاسې کولی سئ چې زردچوبه د شپې چې بیدېږئ 1 ساعت مخکې تر خوب 15 ګرامه یا نیمه کاچوغه زردچوبه په 1 ګیلاس شیدو کې حل کړئ او ویې څښئ. زردچوبه نه یوازې چې وزن کموي بلکې ستاسو د خوب او ستاسو د امراضو لکه انفلونزا او زکام د هغه په ښه والي کې او په له منځه وړلو کې هم مرسته کوي. څلورمه اسانه لاره چاره د اوبو زیات څښل دي. تاسو باید د ورځې د 8 څخه تر 12 ګیلاسو اوبو پرې وڅښئ او یو سټنډرډ ګیلاس اوبه چې 250 ملي کیږي. اوبه نه یوازې دا چې ستاسو سره د وزن په کمولو کې مرسته کوي بلکې ستاسو د وجود څخه کم زهري مواد چې دي هغه هم د پښتورګو د لارې باسي. 5مه اسانه لاره چاره چې ده هغه د پروټینو اضافه کول دي. دوستانو، پروټین زموږ تاسې په ژوند کښې یا د ورځني خوراک یوه ډېره عمده برخه جوړوي. د ورځې باید په نورمال ډول کوم کسان چې هیڅ ورزش هم نه کوي تر 80 ګرامو پورې پروټین د غذایي موادو څخه واخلي. د پروټینو طبیعي منابع ایښولې هګۍ، د چرګ غوښه، د غوایي غوښه، د پسه غوښه، د ماهي غوښه او تاسو کولی سئ د حبوباتو څخه هم په زیاته اندازه پروټین په لاس راوړئ لکه لوبیا، نخود، عدس او داسې نور. تاسو په ورځني ډول
که 3 دانې ایښولې هګۍ د سهار و ناشتې ته استفاده کړئ یا استعمال کړئ، تاسو به په ډېره اندازه وزن کم کړئ. 6مه حل لاره د وزن د کمولو دپاره ورزش دی. تاسو باید د ورځې 1 ساعت ورزش وکړئ. هغه که قدم وهل وي، که ځغستا وي، که فوټبال وي، که والیبال وي، که جیم ته تلل وي او هر هغه څه چې ستاسو خوښ وي، که بازي وي، که بوکسینګ وي. 1 ساعت باید تاسو د ورځې ورزش وکړئ. دا ستاسو د صحت لپاره ډېر اړین دی، خصوصا هغه کسانو ته چې هغوی په دفتر کې وظیفې لري او ټوله ورځ پر چوکۍ باندې ناست وي. دوستانو، زموږ تاسې د وزن کمولو حل لارې چارې خلاصې سوې، خو اوس یو ډېر مهم ټکي ته اشاره کوو چې هغه د بعضې شیانو مخنیوی یا نه کول دي. مثلا تاسو باید په خپله غذا یا غذایي رژیم کې تغییر راولئ. د زیات فاسټ فوډ لکه پیزا، برګر، سمبوسو او دا شیانو څخه استفاده باید په مطلق ډول سره ودرول سي او یا هم په 2 هفتو کې یا په میاشت کې یو وارې وخوړل سي. هغه هم چې ستاسو ډېر اشتها وي ورته او یا ډېر هوا ورته کېږي. د هغه ترڅنګ هغه مشروبات چې هغه په زیاته اندازه لکه پیپسي، لکه بعضې انرژیانې، د دې څخه هم باید تاسو ډډه وکړئ. د هغه د استعمال څخه هم باید تاسو ډډه وکړئ. ورسره په څنګ کې د میوې جوس دی. د میوې د جوس پر ځای تاسو خپله میوه وخورئ، ځکه د میوې جوس چې څېړنو ثابت کړی دی چې د وینې بوره په زیاته اندازه لوروي او عمره ګټه چې خپله د میوې څخه د میوې په خوړلو لاسته راوړل کېږي، د جوس په څښلو سره لاسته نه راځي. نو لحاظه تاسو د امکان تر حده د میوې د جوس څخه هم پرهیز وکړئ. خو هغه میوې لکه لیمو، لکه کیوي، لکه زردکه، د هغو د جوس څښل په هفته کې 1 وار 2 بیا دونه فرق نه لري. دوستانو، ډېره مننه. ستاسې نظریات، ستاسې پوښتنې، ستاسې سوالونه موږ ته ډېر اړین او مهم دي. تاسو کولی سئ چې هر وخت زموږ سره خپل نظریات، سوالونه او اندېښنې شریکې کړئ. ډېره مننه.